مثلا صرف مدقق مرات ماذا تقول يا من أول ليش إنه قاعد يويد الجزيرة ما بل بدي أدب في سنتك ما وشوا ما ده ولا توي نباتات في سنة تاسو نه راځو کې دا احتساب او دا جمهوریت عمل به یو بل نه جدا کړي ځکه چې احتساب ولکه نه وډول مو چلی هم تاسو کوئی تاسو احتساب مخالف یې زه ته په مثال کې وایم احتساب مبتدا جولک سے وقت من په وځه راوځي ورته چې د بچیر ته چې جولک سے وځلانه کې وټول چې د اختیار وایي په 15 کې پس حیدرآباد جیل ته راغی وزارت ته کوم څه خدمت کولی شو نو په دې سره د خپل خبر ما شاید په نور څه چې پوره احتساب نو په دې مې چې کې کېږي مې پښپک به چې کې کولی شو کا او کله چې کومه اداره ولا جوړه کړه احتساب په چالو شي د روان به کړه نو پټه دا فیصله وکړه چې مهرباني دې کوي احتساب تر داشه نه پاتې کوي او جمهوریت عمل له بحال کی اجمل صاحب دا بیا وایلیشن کړی چې هغه وایي چې نه تر څو پورې دا غند پاتې احتساب ختم کړی نو دې دغه پوری نه څنګه کوي تاسو نه مته پوښتنه و مې شو د حکومت چې احتساب شروع کړی نو که په دې سپیډ دی رواني نه په کوم سپیډ چې دی روان دی او اجمل صاحب وایي چې څو پورې دې احتساب نه خلاص کړی نو تاسو دنه حق مغواړه ما په دې ځای په دې شت کاله کوم دا شي نشي تاسو رسولي نو چې نشي رسولي نو مطلب دا چې دې باندې تناسي دا دویم اختلاف د پاتې او ماشه جن اختلاف چې پاتې ورته وایي چې احتساب عمل او عملي شي دا رواني مسلسل یو اداره ولا مقرر شي او کوي او جمهوریت عمل پکاره چې بحال شي نن د دې نن تاسو کو چې دا عمومي اشتو شي چې تاسو مکمل اختیار د شهنشاه معظم اختیارات دي تاسو تاسو مسله د پاکستان خلک او چې نه حل کېږي نو ولې نه حل کېږي موږ ورته وایو چې ځکه نه حل کېږي چې دا سیاسي پارټۍ د ټول عمل نه ایستې دي او جوان پارټۍ ایستې نه دي اوس لګانې په پارټو کې دننه انتشار پیدا کوي او وایي چې زه ولا موږ پارټو کې خلک ورو قابل خلک ورو قابل خلک چې تر پاتې نه راو شو کې نه په پاتې شو په افراد شو بیا لا چې څنګه دراغون کړی څو بالغ او څو نابالغ همدا چې بنورم راغون کې کړه څو بالغ او څو نابالغ او چې دا چې سړی د پاتې نه کاجمن کوم سړی پاتې وشړو راجبان غوندې سړی چې لاړه تندې دا خو نه چې دی انتي سړی به نو دغه دویم وایلیشن شو چې هغه وایي چې پارټي وایي چې نه تاسو احتساب په خپل ځای به چلېږي لګیا دي مګر جمهوري عمل بحال کړي اجمل چې وایي چې نه احتساب چې څو پورې نه خلاص شي تر هغې د جمهوري عمل نه برابرېږي زمون په اندازه چې موږ ته ګورو د دوی د میاشتې کې دوی څه وکړو موږ په دې خبره په دې ځای چې کوم شل کاله نور بیا دغه نه پتا چې هغه کېږي سپریم کورټ باندې 3 کاله وکړي خو د دوی ځان اعلان باندې راځي چې دا کېږي نه کم نه ټیک خبره ده درېمه خبره بیا ده چې پارټۍ دا فیصله وکړه چې کله دا فوجانو رابطې شروع کړې نو پارټۍ یو فیصله وکړه چې دوی یو کمیټي جوړه وه هغې فیصله وکړه چې بس د دې نه به هېڅ څوک هم یو جرنیل سره ځان له ملاقات نه کوي مرکزي کمیټۍ 15 ممبران دي
هر څوک چې دې پکار چې ځان سره ملګری ولګي دا غي نه پس د دې احکامات باوجود د ژوند سره پوره رابطه ساتلې ده او سره او په خپل وي پاته چې وایي چې هغه خبره کوي چې ضرور پرویز مشرف له تلې نو زما پاتې چې څنګه نو پر راځي چې په اعتراض وکړو موږ په اعتراض نکړو تاسو وایئ چې ولې چې ما ته په خپل وی چې زه فوجي پورته کړی یم نو چې ته چا په زور پورته کړې نو ډېر باید به تاسو اعتراض وکړو موږ دې څه کوي چې وایي چې پورته کړی یم چې سړی بوت څوک چې اعظم دغه جیل ته بوته پورته کړي جیل ته بوته موږ شو وایو هغه نمبر اعظم نو مې چې دا هغه وی ما دې پورته کړی ولې دا وایي او زه اسلام خبر بیا د په کور کې نافر چې څلور وړه ناشته مریض چټشتا دا بشیر خان دغه په کور کې د خود ناشته فریدو او د دې په مخ کې وی چې تاسو چې نماز او فرض مشرف هڅې دي دلته یہ خلاص وجی لپاره ما ته وی چې دې پورته کړې ما او دوی ته وی چې ما پلانې چندې جوړې نو پلانې مې وړې نو پلانې مې وړې نو پلانې مې وړې نو پلانې مې وړې بیا څه دا هم دې له وته یو څه په دغه مقام باندې کې څه چې اوس په څوک دا وایي چې دا دې احتساب نه مانی ما خو تاسو وی چې زه په جیل کې وم چې هغه راغی او زما دا یقین دی چې هغه ما سره کوم دواس کړی و هغه چې بالکل احتساب کوم جوړه زما دا یقین چې هغه احتساب کړی خو د افغانستان نه مسله نه وکړي نو بیا چې د افغانستان مسله پیښه شو بیا خو سره د دنیا دولت را خلاص شو او پاره کې چې جنرالانو ټکړي دي هغه باندې موږ بحث نه کوو دا نو هغه پاینو چې ما لاوي دې بنور خلکو سره حساب کتاب کوي یو واقع وته ما دا اخبار خبر نه کوم او رسل خبر نه کوم تاریخي خبر نه کوم نو یو هوجانو د حکومت او نمائنده راغلي دي دلته دې په خور خاص راغلي دي وایي چې موږ کوشش کوو چې د عراق په برخلاف موږ ایران سره څنګه انداز وکړو او وسلې نو بله لار نه وه مخکې دی بله لار نه وه کتاب دی او زما پر خپل کتاب کې هغې نوم کتاب هغه سړي نو هغه وایي چې زه پېښور ته راغلم او دلته د